په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر مایک والز په طالبانو غږ کړی چې د یرغمل پالیسي ختمه کړي. ښاغلي والز په افغانستان کې د امریکایي پاول اوربي د ورکېدو د 12 کال د بشپړېدو په مناسبت دا خبره کړې. پاول اوربي د 2014 کال په می کې له خوسته تښتول شوی او لا یې برخلیک نه دی معلوم. مایک والز وایي د ټرمپ په اداره کې به هیڅ یرغمل او بندي شوی امریکایي هیر نشي. اف بی آی د امریکا د څېړنو فدرال ادارې د پاول په اړه د معلوماتو لپاره $1 ملیون ټاکلي. راپورونه ښیي چې د امریکایانو او بهرنیانو اکثر دا سړي تښتونې او یرغمل نیونې پخوا د طالبانو ځواکونو کولې او بیا یې د خپلو بندي مشرانو د راخوشي کولو لپاره ترې کار اخیست. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په زغرده ویلي هیڅ امریکایی به د نورو هیوادونو په اسارت او یرغمل کې پرېنږدي او ټول به بیرته کور ته راستانه کړي. هغه څه وخت مخکې د یو بل امریکایي ډینیس کویل په اړه ویلي و چې د طالبانو له یرغمله به د هغه د خوشي کولو لپاره غوڅ اقدام وکړي. زه د دوی لخوا د هیڅ چا په نیولو خوښ نه یم. په ځانګړي ډول که بې ګناه وي، خو زه به خامخا په دې اړه ډېر قوي دریځ غوره کړم. ډینیس کویل بیا سږ مارچ میاشت د طالبانو تر 1 کلن اسارت وروسته خوشي شو. د 2015 کال له جنوري راهیسې چې د ټرمپ ادارې کار پیل کړی، لږ تر لږه 6 امریکایان راین کوربټ، ویلیم مکینټي، جورج ګلیزمن، فی هال، امیر امیری او وروستیو کې هم ډینیس کویل د طالبانو له اسارته راخوشي شول. خو یو افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست راهیسې تریت هم دی. امریکایي چارواکي او د حبیبي کورنۍ وایي هغه د طالبانو استخباراتو نیولی. د محمود سپین سرې مور رقیه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې 4 کاله د خپل زوی له برخلیکه بې خبره ده. د 4 کاله دغه کې ناست دی، بند کې ناست دی او هېڅوک هم په خبر نه چې مړ یې که ژوندی او دی یې نه مني. دا خو نو دغه نه دی چې دی یې نه مني. د شپې او د ورځې موږ په ګرده شپه کې زه یا پلار دی در الله یې سهار پورې ناست یم، که زه یم در الله یې سهار پورې د شپې خوب راځه ولاړ سي. طالبانو نه ده منلي چې دوی د حبیبي نیولی وي. د حبیبي کورنۍ ادعا لري چې طالبانو هغه د امریکا استخباراتو ته د القاعدې د پخواني رهبر ایمان الظواهري د پټنځای په ورښولو تورن کړی. دا ادعا په خپلواکه توګه د تایید وړ نه ده. د حبیبي تر نیول کېدو لږ څه مخکې د 2022 کال د جولای په 11 ایمان الظواهري په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شو.